یو محترم پوښتنه کوي، وایي که یوه ښځه خپل په فرج کې په شهوت سره ګوته داخل کړي او یا یې میړه په شهوت سره د دې په فرج کې ګوتې داخل کړي او یا ډاکټر د معلوماتو د علاج دپاره د دې ښځې په فرج کې ګوتې داخل کړي، نو په دغه سره پر دغه ښځې باندې غسل لازم دی که یا؟ محترمه، د مسئلې تفصیل دا دی، که چیرې یوه ښځه یا د دې خاوند یې په فرج کې په شهوت سره ګوتې داخل کړي، نو پر دغه ښځې باندې غسل لازم دی. او که چیرې ډاکټر د دغه ښځې په فرج کې د علاج او د معلومات لپاره ګوتې داخل کړي، نو په دغه سره بیا غسل نه لازمیږي. البته خو که انزال رالی، انزال واقع سو، نو بیا د انزال په صورت کې غسل پر دغه ښځې باندې لازم دی. شرح منیة المصلي 40 صفحه او فتاوا دارالعلوم ذکریه 2 ټوکه صفحه 50. ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو، زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.